تازه او بد خبر. اسرائیلو په غزه کې میشتو عامو وګړو ته خبر ورکړ چې له خپلو ځایونو ووځي او ویلي دي چې دوی په غزه کې خپل عملیات کوي او بیا د عامو وګړو د وژلو پړه د دوی پر غاړه نه ده. په غبرګون کې یو ځل بیا د افغانستان اسلامي امارت پر فلسطین باندې د اسرائیلو د روانو ظلمونو او وحشتونو د مخنیوي غوښتنه کړې او د اسرائیلو دغه بریدونه ستر جنایت او وحشت بللی. دا چې بشپړ حال څه دی؟ اسرائیل ولې دا خبرداری ورکړی؟ په غبرګون کې د افغانستان اسلامي امارت څه ویلي؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د غزې ملکیانو ته د اسرائیلي پوځ خبرداری له شمال څخه جنوبي سیمو ته کډه سئ. د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزې تړانګه کې ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه سي او خبرداری ورکړ چې که څوک په شمالي برخه کې پاته سول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل سي. د اسرائیل د پوځ اشاره د حماس مجاهدینو ته وه. د غزې د شمالي برخو اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل سوی دی. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیري او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل سي. د اسرائیل د پوځ ویاند دانیل هیګري وویل سر له نن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې له حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 14 نورو میشت ځایونو د تخلیې اعلان وکړ. له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 میشت ځایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی و. پر اسرائیل د حماس مجاهدینو له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پرلپسې نښتې کیږي. اسرائیل وویل چې تېره شپه په لبنان کې د حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونو نن د پراخو لاریونونو شاهد دي. د افغانستان اسلامي امارت د اسرائیلو د یادو وحشتونو او ظلمونو په جریان کې په خپل تازه نشر سوې اعلامیه کې ویلي دي. د افغانستان اسلامي امارت لیکلي فلسطین کې د عامو وګړو بمبارېدو په تړاو د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د صهیونیستي ځواکونو لخوا په غزه کې د کورونو او روغتونونو بمبارول په تر ټولو کلکو ټکو غندي او دغه کړنه د انسانیت په وړاندې ستر وحشت او جنایت بولي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولې نړۍ په ولسونو او حکومتونو د بشر د حقوقو په نامه مدافعینو سازمانونو، ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو په سازمان غږ کوي چې هر څه ژر د اسرائیلو د وحشتونو د تکرار مخه ونیسي او یوازې په غندنو بسنه ونه کړي او په دې ټینګار کوي که چیرې د دې وحشت او بربریت مخه په عاجله توګه ونه نیول سي نو کیدای سي د سیمې وضعیت لا ترنګلی سي او داسې عکس العملونو ته به لاره پرانیزي چې له کنټرول څخه وتلي او د ټولې سیمې او نړۍ په زیان به تمامه سي. موږ د فلسطینیانو او هغو هیوادونو او نهادونو سره همغږي یو چې د روانې نسل وژنې عاجله مخنیوی او د جنایتکارانو محکمې ته د کشولو غوښتنه کوي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بل ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.